سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. د طالبانو مشر شیخ هبت الله اخونزاده په کندهار کې د خپلو وسلوالو او امنیه قمندانانو ته ویل چې خبرې یې د شریعت د حکم په ډول پلي کړئ. ښاغلی اخونزاده د خپلو طالبانو ته څه ناڅه 24 سپارښتنې کړي. له هغه یې غوښتنه کړې چې انټرنټ او ځیرکانه تلیفون دې لږ کاروي. د دغو سپارښتنو په یوه کې ویل شوي زما به داسې اطاعت کوئ لکه د شریعت د یو حکم په ډول. په کندهار کې د طالبانو یو چارواکی چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و ویلي دي هغه خبرې سمې نه دي چې کاواکي مشر یې د خپلو پلویانو ته د خبرو پر مهال مخ نه ښکاره کوي. داعش ډلې وایي په مزار شریف کې خونړۍ بمي چاودنه دوی کړې ده. اسلامي دولت نومي ډلې داعش وایي د افغانستان په مزار شریف ښار کې پرون چاودنه دوی کړې ده. پرون دغه چاودنه د مزار شریف په هغه سیمه کې وشوه چې ډېر اوسېدونکي هزاره دي. د دې چاودنې پایله کې 9 کسان وژل شوي دي او 15 کسان ټپیان شوي. پرون پلازمینه کابل کې هم د حضرت ذکریا په جومات کې نږدې 2 چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي او 12 نور یې ټپیان شوي دي. د کابل چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په کابل کې د اروپا سفیر دا بریدونه د یو داسې وحشت بللی چې کرکې وړ او بې رحمانه دی. له ایران څخه 10,000 نور افغان کډوال راایستل شوي. نیمروز کې ځایي سرچینې وایي په تېرو یوه اونۍ کې له 10,000 زیات افغان کډوال په زوره له ایران هېواد ته راستنه شوي دي. په ایستل شویو افغان کډوالو کې 250 کورنۍ او 6,540 نور کسان شامل دي. که چېرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.